د لویو بوکونکو څښتن تعالی په سپېڅلې نامه السلام علیکم ستړي مشئ درنو لیدونکو هیله د روغ جوړ د صحت عافیت جامې به مو پورته وي د باختر خبري اژانس د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن د افغانتور دولتي شرکت رئیس ښاغلی محمد نبي بهار سره دی. د افغانتور شرکت په افغانستان کې کوم ډول فعالیتونه ترسره کوي او د افغانستان اسلامي امارت له حاکمیت نه وروسته په دې برخه کې لاسته راوړنې کومې دي په دې تړاو سره معلومات شریکوو. رئیس که د اولې پوښتنې په حیث باندې د افغانتور دولتي شرکت په اړه معلومات راکړئ وپېژنئ کوم ډول فعالیتونه ترسره کوي په افغانستان کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه نه مخکې اول ستاسو د باختر اطلاعاتي اژانس د ټیم ته چې دلته راغلي یاست او غواړئ د افغانتور دولتي شرکت هغه فعالیتونه او کړنو انعکاس ورکړي نو ښه راغلاست درته وایو، په خیر راسئ. د افغانتور دولتي شرکت باره کې به ووایو چې د نن څخه 4 کاله مخکې په 1430 هجري شمسي کال کې د هغه وخت د افغانستان د دولت د خوا څخه د افغانتور دولتي شرکت د ګرځندوی د انتفاعي سازمان په نامه باندې ایجاد شو ترڅو باندې وکولای شي د توریزم بخش کې سیاحت په بخش کې کار وکړي. وروسته د هغه څخه په 1458 کال کې د دې د ګرځندوی انتفاعي سازمان څخه نوم تغییر وکړي د افغانتور تصدي په نامه باندې. په 1498 کال کې د افغانتور دولتي تصدي تغییر د شخصیت وکړي و افغانتور دولتي شرکت نو هغه د دولتي شرکت د قوانینو په حساب باندې بدی وس خپل فعالیتونه مخته وړي. افغانتور دولتي شرکت په عموم کې د دې موخې او اهداف دادي چې څه رقم وکولای شي معیاري خدمتونه د توریزم په بخش کې و سیاحینو او سیلانیانو ته وړاندې کړي او څه رقم وکولای شي چې د سیاحت د بهبود دپاره لازمي کړنې سرته ورسوي. همدارنګه څه رقم کولای شي چې دلته کاري فرصتونه ایجاد کړي د خلکو دپاره. همدارنګه چې څه رقم وکولای شي چې د سیاحت او توریزم د بخش څخه هغه دولت ته عاید راټول کړي. تاسو پوهیږئ په دې باندې چې دنیا کې اوس توریزم د ډیر ممالکو داسې چې د دې عایدات هغه عمده برخه هم د دې توریزم څخه. نو افغانستان چونکې ډیر ښه طبیعي مناظر لري، ښه فرهنګ لري، ابدات لري، نو موږ توس کولای شو چې د توریزم بخش ته رشد ورکړو. البته د افغانتور عمومي فعالیتو کې به دومره ووایو چې موږ مختلفو بخشو کې د سیاحت هغه فعالیتونه مخته وړو چې د هغو د جملې څخه یو د سیاحتي خصوصي شرکتونو یا چې موږ توس دلته په بازار کې وینو د ټریول ایجنسۍ چې د دوی د کارونو او د تنظیمول بررسي کول او دې ته جواز ورکول دي. همدارنګه هغه هوټلونه، هغه ګیسټ هاوزونه یا میهمانخانې چې هغه تر ډیره پورې خارجي سیلانیان ورته راځي هلته د هغو د فعالیتونو تنظیمول، سپورت کول او په عین وخت کې دوی ته جواز ورکول دي. بل عمده فعالیت زموږ د خارجي سیلانیانو د ویزو تمدید دی چې د دې ویزې تمدیدوو او د دې هغه ویزو او خروجي پر موږ پورې تعلق لري. بل د عمومي طور باندې د افغانتور عمده فعالیت په خصوصا د کابل په میدان کې د هلته د ټکسیانو تنظیمول دي ترڅو وکولای شي چې سیلانیان د هیواد مختلفو منطقو ته حمل و نقل کړي.
او همدارنګه ځینې برخو کې موږ خپل عایدات لرو چې د هغو څخه هوټلونه دي. په میدان په بامیان ولایت کې موږ هوټل لرو، د هغو څخه د هغو د کارونو مخته وړل او د هغو څخه عاید لاسته راوړل دي. همدارنګه د کرغې کابل په کرغه کې موږ د ګل په نامه باندې دلته یو رستورانت لرو، هلته هوټل لرو چې د هغو څخه هم خپل عاید لاسته راوړو. دا په مجموع کې زموږ فعالیتونه دي چې موږ مخته وړو او پاتې سوله د خارجانو ولایتونو ته د دې کله وغواړي ولایتونو ته سفرونه وکړي. بیا نو د ولایتو د خصوصا د اطلاعات او فرهنګ د رئیس صاحبانو ریاستو سره او د هغه ځای د ولایت سره موږ دې هماهنګ کوو تر څو پورې دې ته سهولتونه برابر کړي، امنیت په بخش کې او په نور بخشو کې. افغان تور دولتي شرکت په خپل چوکاټ یا اداره کې څومره امریتونه لري او په ولایتو کې څنګه لري؟ بالکل موږ په مجموع کې یو 104 کسه پرسونل لرو او خپل مرکزی دفتر مو کابل کې دی. د دې په څنګ کې د کابل د میدان هوایی کې یو امریت لرو. نور په ولایتو کې زموږ کندهار، هرات، مزار، جلال آباد، پکتیا، غزنی، نیمروز، بامیان، بدخشان، دو ولایتو کې زموږ خپل امریتونه او نمائندګۍ ترڅو وکولای شي چې د افغان تور فعالیتونه هلته تنظیم کړي. مننه. د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د افغان تور دولتي شرکت لاسته راوړنې او پرمختګونه په تړاو کې راوایي. همداراز د اسلامي امارت د حاکمیت وروسته په کلني ډول د دغه شرکت عاید څومره اندازه دی؟ واقعا د اسلامي امارت پر اتک سره د چې په هیواد کې یو ډاډمن امنیت دی، نو د دې سپاګټ اخیستنې باندې د سیلانیانو مخه هم و افغانستان ته خصوصا مختلفو ولایاتو ته ډیره سوې ده. همدارنګه د دې په خاطر باندې موږ د دې د توریزم بخش کې د کارونو تنظیمولو خپل دننه په دفتر کې د فعالیتونو مدیریت ښه تقویه کولو په خاطر باندې مختلف اقدامات کړي دي. تشکیل مو ډیر کړی دی، خصوصا مخکې کې مو په ځینو ولایاتو کې زموږ هلته امریتونه نه وه، هغه امریتونه مو نوي هلته ایجاد کړه. دننه سیستم مو تر ډیره پورې هغه ټکنالوژي او بل څه حسابو باندې سنبال کړي، دلته هغه اسلام مډرن مو کړي او خپل دلته چې کوم بستونه و چې لازم و چې باید هغه نوی ایجاد سي، نوی بستونه مو دلته ایجاد کړه. د دې په څنګ کې د توریزم د بهبود دپاره مو هغه ساحې چې هغه د توریزم بخش کې د سیلانیانو ډیره علاقه و، د هغو سره هغه مو تر ډیره پورې تشخیص کړي، د هغو دپاره مو طرحې جوړې کړې، پلانونه مو جوړ کړه د هغه دپاره او د لوړو مقاماتو سره مو شریک کړي دي. د هغو سره د هغو د جملې څخه نورستان دی چې په ډیر وخت څخه هلته سیاحین به نه ورتلله هلته، او حال دا چې سیاحین که خارجي دي که داخلي سیاحین موږ توس لرو، هغه د دې سره ډیره دلچسپي لري. تاسو ولیدل چې په 6 کال کې هلته ډیر سیاحین تللي وه، هلته سیلانیان تللي وه. همدارنګه په پکتیا کې زازیاري یو منطقه ده چې هغه د سیاحینو د سیاحت لپاره ښه ځای دی او په 6 کال کې په زورګونو خلک هلته تللي وه. نو موږ په راتلونکي کې هم دې ته پلانونه لرو چې سره کمې په هغو کې بهبود راوړو. اسلامي امارت له حاکمیت وروسته څومره اندازه خارجي اتباع یا خارجي سیلانیانو له افغانستان څخه لیدنه کړې ده چې افغانستان د سیمې په کچه له هغو هېوادونو ده چې خورا تاریخي سیمې او تاریخي ځایونه لري، نو له حاکمیت د افغانستان اسلامي امارت وروسته څومره اندازه خارجي سیلانیانو له افغانستان څخه بېلابېلو ولایتونو څخه لیدنه کوي؟
دغه پوښتنې چې تاسو چې راسم د دې مخکې به باید ووایم چې د اسلامي امارت په راتګ سره دلته زموږ په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی دی دلته. د هغو د جملې څخه که ووایو چې په 6 کال کې چې کوم د وزارت مالیې د خوا څخه کوم ټارګټ راکوه سوی یا کوم په پلان کې مو درلودله د هغه څخه په حدودو د 40% کې موږ عاید زیات راټول کړ او په عین شکل باندې کوم مصارف چې موږ پلان کړی و په 1401 کال کې د هغو څخه مو تقریبا 25% سرپجویي کړې ده، یعنی په مصارف مو کم کړی دی او عاید مو اضافه شوی. موږ په 6 کال کې موږ ته ټارګټ د 50 میلیون افغانۍ راکوه شوی خو لله الحمد تر اوسه پورې چې یوه روبله دا جریان کې د تر اوسه پورې دا یعنی هغه تیرو روبو کې موږ د 80 میلیونه څخه زیات عاید لاسته راوړي. نو په دې باندې خوشبینه یو چې د دې روبې پای ته به زموږ عاید 8 میلیونو ته ورسېږي. نو ستا د دومې پوښتنې په حساب باندې به دومره ووایو د اسلامي امارت په راتګ سره دا چې هیواد کې امنیت په هر ګوټ کې هر ولسوالۍ کې تامین دی دې باندې نو د سیلانیانو د مختلفو هیوادونو سیلانیان دلته راځي. د هغو څخه تر اوسه پورې تقریبا د 600 شاوخوا کې سیلانیان افغانستان ته راغلي دي او د هیواد مختلفو ولایتو مختلفو ولسوالیو ته سفرونه کړي. دا چې افغانستان 4 ولایتونه خورا فرهنګي او تاریخي ځایونه لري، په ټولو کې کوم ولایت زیات سیلانیان لري د اسلامي امارت له حاکمیت نه وروسته او کوم ولایت ډیر زیات تاریخي او فرهنګي ځایونه لري چې د سیلانیانو توجه عموما ځان ته جلب کړي؟ دا چې سیلانیانو طبعا د سیلاني پر ذوق باندې هم دا تعلق لري چې د کوم د توریزم کم بخش سره دی علاقه لري. ځینې تورستان چې هغه د طبیعي مناظرو د پاره راځي، ځینې داسې تاریخي ابیدو څخه لیدنه کوي، ځینې د افغانستان هغه کلچر د دې کلتور د دې څخه د دې لیدنه کوي، غواړي چې هلته څېړنې وکړي دې باندې. نو خو تر ډېره حده پورې دلته چې کوم سیلانیان راځي هغه د بامیان ولایت څخه ډېره لیدنه کوي، د هرات ولایت څخه ډېره لیدنه کوي، غزنی ولایت څخه ډېره لیدنه کوي، ځینې بدخشان څخه چې هغه د پامیر او واخان او د هغه منطقو څخه د دې لیدنې کوي. دا مختلفو خو البته په مجموع کې د افغانستان مختلف ولایتو ته ځي خلک. دا چې افغانستان خورا لرغونې سیمې لري، لرغونې تاریخي ځایونه لري، په دې برخه کې د افغانتور دولتي شرکت د خارجانو د بهرني سیلانیانو د توجه د جلب په خاطر افغانستان ته د هغوی د راتګ په موخه باندې کوم پلانونه لري د راتلونکي لپاره چې مثلا په دې برخه کې خارجي اتباع د افغانستان څخه لیدنه وکړي، د سیلانیانو په شمیر کوم زیاتوالی راسي او د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه لیدنه وکړي، کوم پلانونه په لاره شول، کوم کارونه دې باید وشي په دې برخه کې؟ دا چې د اسلامي امارت په راتګ سره مو په هیواد کې لله الحمد امنیت تامین دی. نو دې حساب باندې موږ خارجي سیلانیانو د پاره مختلفو بخشو کې پلانونه لرو. د هغو څخه یو که یادوري وکړو غواړو په هغه منطقو کې چې د دې ډېره دلچسپي ورسره هلته د دې د هوټلدارۍ او بل هوټلونه نه هلته موږ غواړو دې ته هوټلونه ایجاد کړو. چې هغو څخه بند امیر یادو، د هغو څخه نورستان ولایت یادو یا ځینې نور ولایتو کې چې هلته نه یې تر څو دې ته ښه خدمات وړاندې کړو. په عین شکل باندې په دې په پلان کې لرو چې په آینده کې دې ته یو منظم د دې د ګاید او د دغه راهنما سیستم سم جوړ کړو تر څو پورې وکولای سو چې سیلانیانو ته هم ښه خدمات معرضه کړي او په عین شکل باندې هغه د امارت اسلامي هغه اصول او هغه پالیسیګانې هم په هغه کې مراعات شوي. نو د دې په څنګ کې دا اوس کې موږ په دې باندې کار کوو
چې خصوصا نورستان ولایت کې هلته نورستان ولایت کې موږ دا اوس څو ورځې مخکې هلته یو کوچنی ډیم دی د هغه دپاره مو کښتۍ واخیستلې چې هلته د سیلانیانو موږ هلته په نورستان ولایت کې پلان لرو دی کې په د راتلونکي کال کې چې هلته یو هوایي ځانګو جوړه کړو هلته د پارون مرکز کې هلته یو ډېره 2 غونډۍ تقریبا 1000 متره 1 کیلومتر ساحه ده په مابینځ کې دی باندې غواړو په هغه سیمه کې یو هوایي ځانګو د سیلانیانو د لا جذب لپاره جوړ کړو همداره کوم کوشش کوو چې دغه هوایي ځانګو نوري وغځوو کابل ته پغمان کې موږ دغه ځایونه لرو پنجشیر کې موږ همداسې ځایونه لرو او همدارنګه بدخشان کې لرو د هیواد نور ګوټ ته هم دا وغځو په عین شکل باندې په آینده وخت کې موږ کوشش په دې باندې کوو چې څه رقم وکولای سو بشري منابع زیات کړو دا چې افغانستان کې اوس موږ د توریزم بخش کې ماستران نه لرو لیسانس نه لرو په ټول افغانستان کې یو پونځي ستاره په بامیان کې هغه باندې هغه هم هغه استادان هغه رقم هغه متخصصین د توریزم نه دي نو موږ غواړو چې داسې یو لن محاله سیمینارونه ټریننګونه دي ته جوړ کو خپل سیاحتي شرکتونه ته جوړ کو خپل کارمندانو ته جوړ کو چې څه رقم وکولای سو د سیاحت په بخش کې بهبود راوړي دا چې افغانستان لکه مخکې هم یادونه وکړه چې د سیمې په کچه یو له هیوادونو چې خورا تاریخي سیمې لري تاریخي ځایونه لري فرهنګي ارزښت لرونکي ځایونه لري په دې برخه کې مو هیوادوالو ته پیغام څه ده د دې د ژغورنې په برخه کې د دې د لا بډاینې په برخه کې چې باید وساتل چې هیوادوالو ته مو پیغام څه ده هیوادوالو ته مو عمومي همدا پیغام دی چې امنیت تامین دی کوای سو موږ د هیواد د یو ولایت څخه بل ولایت د شمال خلک جنوب ته د جنوب خلک شرق ته غرب ته هر ولایت آزادانه او لارسي موږ څخه د طبيعي مناظر او ابدو تاریخي ابدو څخه فرهنګ څخه خوند واخی داغه باندې د اطمینان ورکو دي ته چې مجموع کې امارت اسلامي بددي هغه امنیت هغه د کوم سہولتونه چې هغه به د مهیا کوي دا داخلي سیلانیان کوای شي چې موږ هر منطقې ته ولاړ شي همدارنګه خارجي سیلانیان چې هغه هم کوای شي چې راسي دلته د هیواد هر ګوټ ته چې د دلچسپي وسره لري وري ولاړ شي دا اوسه لیدنې وکړي دا باندې او هغه د طبيعت او د خپل رخصتي تیرولو کې خوند واخلي موږ به هم د دې سره په دې عرصه کې کامیاب یو دا عمومي تور باندې پیغام دی او خپل هیوادوالو ته مو د تاریخي ابدو په ساتنه کې او خپل د سیلانیانو هلته د دې د امنیت د ښه خدمت کولو مو دا توصیه ده چې باید دیته په جارسه کې به موږ دیته په هوی هم ورکو د رسنیو د لارې څخه همداسې منطقه کې چې څه رقم وکولای شي دی د خارجي سیلانیانو داخلي سیلانیانو ښه مهمان نوازي هم وکړي او په عین شکل باندې هغه زموږ د تاریخي ابدو فرهنګي ځایونو څخه ښه ساتنه هم وکړي دا پیغام دی ته ډیره مننه رئیس درنو لیدونکو دا و د افغان تور دولتي شرکت رئیس سره د افغان تور دولتي شرکت د لاستراوړو د په برخه کې د پرمختګونو همدارال د سیلانیانو د شمیر او اندازې معلومولو تړاو باندې معلومات چې تاسو سره شریک کړل د نورو معلوماتو او نورو د تورته پښتنو د حل په مخه په افغانستان کې د بیلابیلو ځایونو څخه د معلوماتو راټولولو او تاسو د رسولو په مخه نمو سره پاتې شي مننه د لیدلو